ښه راځئ وګورو شپږ ضرب د 1991 مساوي په څو کېږي. دلته 1991 په دې ډول لیکو چې 2000 جمع 900 جمع 80 او جمع 1. 1991 ضرب د شپږ یو شان دي له شپږ ضرب د 2000 جمع شپږ ضرب د 900 جمع شپږ ضرب د 80 او جمع شپږ ضرب د 1 سره. اوس به دلته په یو اسانه لار وښیو که داسې ولیکو چې شپږ او دلته هم یو مستطیل رسم کو په دې ډول. نو دلته معلومو چې شپږ ضرب د 2000 بیا شپږ ضرب د 900 بیا شپږ ضرب د 80 او بیا شپږ ضرب د 1 څو کېږي. نو راځئ سره ضرب کړو. که شپږ ضرب د 2000 وشپږه 240. نو 2000 ضرب د شپږ هم 240 زره. اوس 900 ضرب د شپږ 9 شپږه 450. 900 ضرب د شپږ هم 15400. 80 ضرب د شپږ 8 شپږه 840. 80 ضرب د شپږ هم 480 او اخر مو هم یو ضرب د شپږ مساوي په شپږ. اوس د دې لپاره چې د دې ضرب ځواب پیدا کړو دا ټول باید سره جمع کړو، یعنې 24000 جمع د 15400 جمع 480 او جمع شپږ سره. نو دلته لیکو چې 24000 جمع 15400 جمع 480 جمع له شپږو سره. نو اوس د حل پیدا کړو. د یویزو ځای کې تنه شپږ لرو، لسیزو ځای کې هم تنه 8 لرو، سلیزو ځای کې 4 جمع 4 8. دلته هم 2 جمع 5 9 او د آخر کې هم 4 چې دلته دا مو ځواب سو. نو ځواب مو شو 4,880. اوس که دلته وګورو نو دا د دې ضرب یو ډېر اسانه لار ده، یعنې دلته موږ پوهیږو چې د ضرب اصلي هدف څه شی ده. نو که چیرې موږ تاسو نه یو څوک د ضرب پوښتنه وکړي او موږ سره قلم او کاغذ نه وي نو دا ډېره په اسانۍ په خپل مغز کې حلوی شو. داسې چې شپږ ضرب د 2000 24000 بیا هغه جمع کوله شپږ ضرب د 900 چې 15400 کېږي، بیا هغه جمع کوله شپږ ضرب د 80 سره چې 480 کېږي او اخر کې هم شپږ ضرب د 1 سره چې شپږ کېږي. او دا ټول چې په خپل مغز کې جمع کړو نو موږ دا 4,880 تیاره کوي. نو اوس پوه شولو چې د ضرب اصلي هدف همدا ده او د دې په مرسته موږ کولی شو چې بعضې سوالونه په خپل مغز کې حل کړو.